د قامي فکر په عنوان غونډه د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون انجینیر ډاکټر اعظم خان ګډونوالو ته د آرټیفیشل انټيليجنس یعنی مصنوعي ذهانت د دې موقع او ننګونې په موضوع تفصیلی خبرې وکړي. دا غونډه د پېښور په باچا خان مرکز کې د باچا خان څیړنیز مرکز لخوا راجوړه شوې وه. ډاکټر اعظم وایي مصنوعي ذهانت د ټکنالوژۍ بدلون دی. باید هر څوک په دې پوه شي چې دا بدلون څومره ضروري دی او دا به څنګه منل کېږي. هر فیلډ والا په خپل فیلډ کې ګوري چې زما په فیلډ کې د اے آی څه امپلیمنټیشن دی یا زه په خپل فیلډ کې د اے آی کوم ټول یوز کولی شم. اوس فار ایگزامپل تاسو سوشل میډیا چلوي نو سوشل میډیا ټولز به ته ګورئ چې په اے آی کې هغه ستا اے آی څه مدد کولی شي ستا په سوشل میډیا کې. هغه ټولز به زده کې هغې زده کړې نه بغیر تا سره څه بله لار نشته. ته که یو ویډیو جوړې او هغې باندې ټوله ورځ لګې اے آی هغه کار تاله په 10 منټه کې کوي نو هغه به خامخا زده کې. نو هر کس په خپل فیلډ کې د اے آی ګوري چې د مال څه مدد کولی شي هغه یوز کول به شروع کوي او دا د ګروت طریقه ده. دې نه علاوه بله نشته. په دې غونډه کې زده کوونکو، استادانو، وکیلانو او خبریالانو پوښتنې وکړي او ویل باید د دې په ضرورت او ارزښت ځان پوه کړی شي او د ګټور استعمال لارې هم وپېژندلی شي. پکار دا ده چې داسې غونډې دا ډېرې زیاتې وشي ځکه چې د قامي فکر او ذکر او د علم پرمختګ کې د ټکنالوژۍ اهمیت دا ډېر زیات جوت دی او موږ پښتون قام ته خو ډېره زیاته دا پکار ده چې د نوي دور د نوي تقاضو سره هم آهنګ شو او د دې لپاره چې دغه شان تذکیري کیږي، دغه شان غونډې کیږي او بیا په داسې جدیدو موضوعاتو پکې خبرې کیږي. نو دا نه صرف د عام ولس دپاره بلکې د علماو، طلباو د ټولو لپاره دا ډېره زیاته اهمه ده چې د جدید دور د نوو تقاضو سره موږ روشناس شو او د خپل فکر آینې په دې باندې نور هم روښانه کړو. نفسیاتو ماهرین دا وایي چې هر تبدیلي چې راځي نو هغه نه نفسیاتي طور سره انسان د تبدیلۍ د راتلو نه یېرېږي. هغه وایي چې دا به زما لپاره نقصان وي او چې څنګه د ملګرو ماشومانو سوالونه مو کړو چې بیا به ډاکټر ختم شي، ټیچر به ختم شي، سکول به ختم شي، کتاب به نه، دا هر څه به د دې شکل او انداز به بدلېږي او هغې لپاره به ضرورت خلک مونږ او تاسو یو. مونږ بیا هم په کار راځو، زموږ ضرورت به بیا هم وي. داسې نه ده چې دا بهر څه ختم شي او موږ ته به څه نقصان ورسي. نه، په یورپ کې چې کومه تبدیلي راغلې ده هغه د دې نه تېر شوي. هر انقلاب چې راغلی هغه د تبدیلۍ نه تېر شوی دی. نو دا یو تهذیبي سفر دی او دا به روان وي، دا به مخکې هم داسې ځي. د ډاکټر اعظم په وینا د اے آی یا مصنوعي ذهانت تر راتللو سره موقع لا زیاتې شوي خو باید په دې هر څوک ځان پوه کړي. د دې لپاره ګوره چې ته کوم اپ تا ته فار ایگزامپل یو اپ ته ومونده چې بھائی دا اپ دی نو چې خلکو چا اپ جوړ کړی دی هغې سره هغوی لرننګ مټیریلز هم ورکړي دي. مختلف پلیټ فارمز په یوټیوب باندې مختلف ځایونو کې پراته دي ځکه چې هغوی ته هم پته ده. څوک چې اے آی جوړوي هغوی ته هم پته ده چې یوزر ته دا پته نشته چې اے آی څه کار کولی شي که نه. نو هغه تا ته میلاویږي، هغوی سره هغه شته چې کوم ټولز هم راغلي سره لرننګ مټیریل هم شته چې دا به یوز کوې څنګه. که څه هم د اے آی د راتللو وروستو ډېر کارونه اسان شوي خو لا هم په دې اړه اندېښنې موجود دي او پوهان وایي چې په نړۍ کې لا هم د دې لپاره قانون نه دی جوړ شوی. د خلکو پوښتنې هم ډېرې دي خو دا سفر اوږد دی او کمزورۍ یا خرابۍ به په عمومي کچ ختمول ضروري وي چې داسې د غلطۍ او خطر امکان کم شي.